د خبرونو سرټکي په پروان ولایت کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه ستربند پرانیستل. په کندهار ولایت کې د زرګونه جریبه اماراتي ځمکو استرداد. او په هلمند کې د نوو ښوونځیو د جوړولو د کار پیل. د لوی الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د تلیا میزان اومه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت د پروان ولایت د سرخرود ولسوالۍ د دهنیک په کلي کې د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو د یوه بند د پرانیستلو او ګټې اخیستنې اعلان وکړ. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې یاد بند 8.4 متره اوږدوالی، 14 متره کانال او 40 متره محافظوي دیوال لري چې 1500 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دې پروژې لګښت د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت د مالیې وزارت لخوا ورکړل شوی دی. یو بل خبر د کندهار ولایت څخه. د کندهار د کرنې ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي چې د کرنې ریاست د مشرۍ لاندې تخنیکي ټیم له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کندهار ښار په ګډون په ولسوالیو کې د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو، ارزونې او تثبیت لپاره کار کړی دی. د 48,862 جریبه ځمکه دوسیه څېړل شوې چې له دې جملې څخه 12,590 هکتاره ځمکه د اسلامي امارت په نوم پیژندل شوې ده. په یو بل خبر کې د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د پاکستان د لومړي وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې بهرنۍ ډلې فعالیت لري او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د نورو پر ضد عملیات او بریدونه ترسره کړي. او په پای کې په هلمند ولایت کې د نوو ښوونځیو لپاره د نوو تاسیساتو د جوړولو کار نن پیل شو. تمه ده چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به زرګونه زده کوونکو ته د زده کړې مناسب چاپیریال برابر شي. په دې تاسیساتو کې درسي خونې، لابراتوارونه، کتابتون، اداري څانګې او د یوې تعلیمي ادارې ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوي دي. د دغو ښوونځیو تاسیسات د پوهنې له وزارت سره د یوې همکارې مؤسسې په مرسته جوړیږي. له ملتیا مو مننه.